السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې مې 2 ورځې مخکې په تیاره ویډیو کې درته وویل چې د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ 2 ټیسټ او 3 شل ورځې لوبې ترسره کیږي. د دې لوبو نیټه مخکې نه وه معلومه، خو کرکټ بورډ نن د دې لوبو نیټه اعلان کړه. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه داسې لیکلي دي: د افغانستان ټیسټ لوبې بیا پیلیږي. د افغانستان ملي لوبډله به د روان کال په مارچ میاشت کې خپله 5مه او 6مه ټیسټ لوبه وکړي. یادې لوبې د زیمبابوې هیواد سره ترسره کیږي. د همدغه لوبلړۍ په دوام سره د یادې لوبډلې پر وړاندې 3 شل ورځې لوبې هم کیدونکې دي. دا د افغانستان کرکټ مینوالو دپاره د خوشحالۍ خبر. که مو دا خبر خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو نوي تازه معلوماتو لپاره زما سره اوسئ. تر بیا د الله په امان.